بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وای په پیچکاری باندې دی وای روزه نه ماتېږي، په سګریټو نه ماتېږي، په نسوارو نه ماتېږي. حال دا چې دا ار یو د انسان وجود ته یو غذا ورکوي، نو زه هم په دې باندې ولې روزه نه ماتېږي؟ دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د پیچکاری مسله جلا ده، د نسوارو او د سګریټو مسله جلا ده. په پیچکاری باندې روزه نه ماتېږي ځکه هغه غذا چې د خولې یا دماغ د لارې څخه د انسان وجود ته ولاړه سي، هغه غذا روزه ماتوي. لکه سړی چې خوراک وکړي، غذا لرونکي یا غیر غذا لرونکي دماغ یا معدې ته ولاړ سي. او پیچکاری چې دا وجود ته انرژي ورکوي، وجود دا غذا ځینې اخلي. داسې مثال لري لکه یو څوک چې په پیچکار لکه بدن چې غواړ کی یا کال یا لاسونه غواړ کی یا سر غواړ کی، دا بدن درد آرام کی، دا بدن یو شی په ځان کې جذب کی، مګر روزه نه ده ماته. او نسوارو سګریټ هغه بیا نشه ده، په هغه کې بیا لذت دی. د هغه په وجه باندې د نسوارو په وجه هم د سګریټو په وجه هم روزه ماته ده، په پیچکاری روزه نه ده ماته. امداد الفتاوا 2 جلد صفحه 115. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.